السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامه مو په تن وي. ملګرو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسې څنګه کولی شئ خپل دریافتي تماسونه بند کړئ، یعنی تاسې سره بل څوک اړیکه ونه نیسئ، خو تاسې کولی شئ د هر چا سره اړیکه ونیسئ او همدارنګه کولی شئ د انټرنټ نه استفاده وکړئ. خو که کوم مزاحم لرئ او څوک تاسې پاذابوي نو د دغه کوډ په واسطه تماسونه حق کړئ او تاسې به دریافتي تماسونه کوم چې دریافت کوئ یعنی ستاسې سره اړیکه نیسي هغه به تاسې بند کړئ. 2 واره ستوري وهئ، 0 او بیا 0 بیا 2 بیا ستوری او بیا 0 وهئ، بیا 2 واره ووهئ، بیا علامت نمبر ووهئ، علامت نمبر یا هیش. دا کوډ په واسطه ملګرو تاسې خپل اړیکې به بند کړئ، د هغه اړیکې چې ستاسې سره نیول کیږي او ولې تاسې بیا کولی شئ د هر چا سره اړیکه ونیسئ او همدغه رنګه د انټرنټ نه کار واخلئ د دغه کوډ په واسطه چې تاسې دایل کړئ، اړیکې مو به بند شي. زه اوس اجرا کوم. په هر سیم کې چې ووایئ ملګرو دا کار کوي. ګورئ کال فارورډینګ آل ریجسټریشن واز سکسیسفول. اوس تاسې دریافتي تماسونه یا اړیکې هغه بند شوي. خو ملګرو که غواړو دغه لغوه کړو نو بیا څنګه دغه لغو کړو او برته عادي حالت ته راوګرځئ نو بیا دا کوډ دایل کړئ. 2 واره علامت نمبر یا هیش، 2 واره 0 2 علامت نمبر. دا کوډ په واسطه ملګرو تاسې بیرته کولی شئ هغه کوډ لغوه کړئ نو دایلوئ. ګورئ بیرته هغه کوډ لغوه شو او موبایل مو عادي حالت ته راوګرځېدی. په دې هیله چې ملګرو دغه ویډیو مو خوښه شوې وي او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او همدغه رنګه د بټن د بیل بټن کېکاږئ او تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.